اسلامي امارت کابل ته له سویل ختیځو ولایتونو د سون لرګیو لیږد بند کړی چې پلازمینه کې یې د لرګیو بیې سر له اوسه لوړې کړي. اوس که څه هم اوړی دی خو د پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو لرګیو یو خروار په نږدې 10,000 افغانۍ پلورل کیږي، هغه کچه چې تیر ژمي کې 7,500 افغانۍ وه. کابل کې د سون لرګیو کاروباریان وایي خلک د دې وس نه لري چې په یاده ټاکلې بیه لرګي وپیري. اوس نرخونه چې دي کله چې ګران شوي دي د دې وجې نه ګران شوي دي چې په موږ باندې د پکتیا نه پاک لرګی بند کړی دی. د دې نرخونه دي 8,500 9,000 مخکې 5,500 او بیخي زیات جګ شوي دي. مسافرې مو تصلافونه نه دي کړي او خرڅېږي نه، خلکو څه پیسې نشته، یا ژمي کې جګېږي 10,000 ته رسېږي. کابل ښاریان وایي تیرو کلونو کې چې د لرګیو بیې ټیټې وي دوی یې د پیرلو وس نه درلود، خو را روان ژمي ته حیران دي چې خپلې کورنۍ او ماشومان به څنګه تاوده ساتي. مخکې به موږ دا لرګي اخیستلو په 15,000 روپۍ باندې، هغه ارچه به م اخیستلو. اوس دغه کچره لرګي د 5,500 روپۍ اخلو، ډېره ګرانه سوې ده. دا خو لا دوبی د دود وخت کې به موږ مثال دغه لرګي په 4,000 په 15,000 روپۍ اخیستلو. اوس په دې دوبي کې دا لرګي 8,000 روپیو ته رسېدلی دی، زمی خو به بیخي د دې نه بیخي 8,000 په 9,000 روپیو ته ورسېږي. دې وضعیت یوازې پلورونکي او پیرودونکي نه دي اغېزمن کړي، بلکې هغوی چې د لرګیو په ټال کې د لاس مزدوري کوي وایي ټوله میاشت یوازې د 2,000 افغانیو کار کوي، هغه چې ژوند یې پرې نه تیریږي. نموتی دا اوس یو مټه 10 خروره 40 خوران یوه میاشت واخ ونیسي، 2 میاشته واخ ونیسي، ټول دغه ګاڼډې د وګوره تو شاته پرتې دي. دا که به څه ګټه وکړي چې ټول موت کې یا 2,000 روپۍ شي یا 2,500 روپۍ میاشت دی، نور دغه نه پورته یې ورکوي نه ته نه جوړي، دې څه کار ورته جوړي. له سویل ختیځو ولایتونو څخه کابل ته د سون لرګیو پر راوړلو بندیز اوس د دغې برخې کاروباریان له ننګرهار څخه د سپیدار لرګي راوړي چې بیې یې ټیټې خو کیفیت یې هم ډیر ټیټ دی. د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي لپاره د اسلامي امارت د دې پریکړې که څه هم هرکلی کیږي خو غوښتنې دا دي چې د سړو سیمو میشتو لپاره د حکومت د لرګیو پر ځای د خونو تودولو لپاره پر بدیلو لارو غور وکړي.